دپسې بیا الله جل جلاله فمن حاجک د دې زینا د مباهله حکم کړ دې پیغمبر علیه السلام ته او د مباهله طریقې ورته خو دلیل مباهله چشته وي مباهله دې ته وایي چې دو کسان یا دو ګروپونه ختی دي په خبره باندې او په دلیل باندې چې نو یو نشي پړ کېده او دواړه قسمونه خوري خپل د حق کېدو دیو مخبل کې پوخ دی قسم خوري چې زه په حق یم دیو مخبل کې پوخ دی قسم خوري چې زه په حق یم په دلیل باندې زدوی مس کې فیصله نشي کېږي چیرته یو ور کې او بل پړ کې نو زاغه او طریقه الله جل جلاله خودلا چې هغه به مباهله کوي مباهله وي خیره تا چې داس چل وکوي چې دا دواړه ډلې دا به میدان تراوزی سره خپل د وړون میدان تبراشي میدان کې بودريږي او یو ځای په دواړه خیره کوي دوی به خیره کوي او دا نور چې دوی ځان سره خپلوان راوستي دي دا به امین وي یو به خیره کوي دا نور بټول امین وي بیا به دا بل ډله خیره کوي دا نور بټول به امین وي نو خیره به داسې کوي چې په موږ دواړو کې چې کوم یو ناغجن دی هغه دی الله تبارک او دا نور ټول به امین وي نو چې دا کار یو کو نو کوم یو چې ناغجن په خپل باندې الله جل جلاله کو هغه خطر راولي او حقدار چې دی هغه معلوم شي اور او پر د دې پته ولګي په چا چې افات ولګي چې دنیا ته پته ولګي چې دې ناغجن دې دته دروغجن ادا یو داسې طریقه خودل چې په دنیا کې او رواج د خلق قران وړي او بیا سړي هغه کس له غسل ور کوي هغه څوک به ناسه کوي او څوک مطلب دار شي او داس کوي او دوی قصې یو ډېر تکلفات په دې کې نشته میدان ته بوزي دای ورته نو چې او داس بکوي او مطلب دا بکوي او نه میدان تلاشي خپلوان وجمع کوي واړه قوم سره بوزي او بیا الته الله ته بچلن هو درېږي او زاری بوک چې الله کوم یو ناغجن دتا هغه تبا بس خپل به کار شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه عیسایانو ته د دین اسلام لپاره پیغام ولېږل او درې خبرې پکې ولېږل نجران د دوی هغه وخت کې مرکز د عیسایان نو دغه پیغمبر علیه السلام یو پیغام ولېږل چې پاغه کې درې خبرې اولنۍ خبره نبی علیه السلام دا کړې و چې اسلام راوړ مسلمانان شي خو کدی ته نه تیارېږي نو دویم نمبر باندې بیا جزیه قبول کړي ټیکس راکوي موږ سالانه ټیکس موږ راکوي او خپل په مذهب باندې ځان نه عمل کوي کدی ته نه تیارېږي نو بیا دریم نمبر خبر راځي چې جنگ ته تیار شي د موسی چې بیا جنگ کو نو هغه زینا یو جرګه راولېږي جرګه چې راولېږي چې ورشي تاسو دغه سړی سره اوس چې نو بحث وکړي او یو خبره جوړه کړي نو راغله دوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کېناستو مذهبي بحث شروع کو نو لاړه دومره تیر و چې عیسی علیه السلام د خدای دعوی وکړه او هغه لپاره خدای ثابتول شروع نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم تعالی جل جلاله د آیات راولېږل چې باوجود د دومره په کولو نه او د دلیلونو او صورت شروع نه واغس موږ دې ځای پورې دا ټول واقعیا واورېدا او دلیلونه واورې چې دومره دلایل د پیش کولو او په کولو نه باوجود دوی نه سمېږي نبی علیہ السلام تعالی جل جلاله فرمایي چې مباهله ورته د مباهله دعوت ولا ورکړو نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې راځي بیا مباهله کو سبا ته خیر
او ټیم ورته خو په دغه ټیم باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خپل د نوسو حضرت حسن حضرت حسین رضی الله عنهما او خپل د لور حضرت فاطمه رضی الله عنها او خپل زوم حضرت علی رضی الله عنه سره راووت دوی ته وی چې راځي زو دغه سره مې ټیم ته شه د مباهله کو دغلطه د جرګې والو ځان لا مشوره وکړه چې چلو نو د جرګې چې کوم مشور هغه دوی ته چې خبره واه دا سړی د الله حق پیغمبر دی ونه د مخ نه پته لګي او د کې ټول د پیغمبري علامات موجود دي نو عمر بار چا چې د پیغمبر سره مباهله کړل نو هغه تباشی نو کوم د سره مباهله وکړه نو زمکه په مخ بیا سوږي صحیح هم پاتې نه خاوي بیا چلو کو ودا سے چل کو چې روغ اور سره کو وخا دروغ استاپو زین کې څه صورت راځي هغه ما ته ټولو نه غوړه صورت دا ښکاری چې دې چې په کوم طریقه مونږ ته وایي هغه طریقې سره مونږ روغ او چې د رضا پکې ګوره دا د الله پیغمبر دی ګوره کده د رضا پکې نه نو بیا هم زموږ نقصان نوراله نبی علیہ السلام ته وی چې موبایل په تاسو او جنگ موږ نشو کولای عربو سره زموږ د جنگ طاقت هم نشته نبی علیہ السلام چې بیا ټیکسو باندې ګزان باندې وی بس دا موږ لغوره موږ مذهب باندې عمل تقرید موږ بتا تاسو او ته موږ تاسو او ټیکس به موږ تعالی سالانه دومره درکو نبی علیہ السلام ورسره په دې باندې وګو او د اسلام د پیغام پیش کولو طریقه هم دا ده چې کافرانو تباول اسلامی حکومت وایي چې اسلام راو اسلام قبول کړي دې کې تاسو هم خیر ده زمونږ هم خیر کاوی دې ته نه تیاری نو بیا به اسلامی حکومت دا خبره دې دویم نمبر باندې چې خیر ده بیا خپل په مذهب عمل کوي او سیږي په دنیا کې خو موږ لا ټیکس را چې موږ تاسو سره دغه ته هم نه تیارې دو کدا یو منل نو بیا ورته سنوي او کدا ته هم نه تیارې دو نو بیا نه به سره جنگ کی په دریم نمبر باندې